سلامونه قدرمنو لیدونکو، ایله من یم چې هر چیرې یاست خوشحاله ژوند ولرئ او همداسې به په خوشحالیو کې ډوب اوسیږئ. دا د بیا راغلمه د یو نوي موضوع سره. ځینې دوستان رانه تل پوښتنه کوي، یا بله ورځ هم یو دوست پوښتنه کړې وه چې پېښور نه پراګ او پراګ نه بیا دغه د واشنګټن سټیټ ته لاړلې، نو ته څه وخت وطن ته راځې؟ دا هغه پوښتنه ده چې زما د ډېرو دوستانو په ذهن کې ګرځي. حتی زما د کورنۍ همداسې زما د لیدو، زما بیرته وطن ته د راتلو دوی هیله دي. زه په خپله هم همدغسې یم. نو تاسې په خپله فکر وکئ، هغه وطن چې تا پکې خاپوړې کړي، هغه وطن چې تا ښایي او چپ لاس پکې پیژندلی وي، د تا د پلار او نیکه اډونه پکې ښخ وي، هغه وطن هېڅکله نه هېرېږي، د هېڅ چا نه نه هېرېږي. ما 12 کاله په پراګ کې تیر کړل، یو پردی وطن و، نه مې پاسپورټ درلود او نه مې کوم بل سند درلوده، صرف یوازې راډیو سره مشال سره نجیب کار کوو او زه هلته اوسېدم. خو اوس هم چې کله کله مازدیګر شي، هغه کوڅې، هغه سړکونه، هغه ځایونه راته یاد شي، زړه مې وخوږېږي. نو کابل خو مې د زړه سر دی، وطن خو مې د زړه سر دی. نو زه وایم هغه زړه دې ومري چې ستونزې نه لري، مشکلات نه لري او هغه په وطن کې اوسېدلی سي، خو بیا هم چې وطن ته زړه نه ښه کوي، زه وایم هغه دې ومري، هغه کس دې ومري، په دې خاطر چې مسافري ډېره سخته ده. نو زه اکثر ځینو خلکو ته وایم، یا ځینې ملګري مې دي ما ته څومره ښه مثال ورکوي. زه وایم چې کله چې یو چا تاسو سره سختي وکړله، یا یو چا د سره قصد وکړو، یا یو څوک مې ډېر بد راځي، هغه ته مه وایئ چې الله دې مړ کړه، ولې چې انسان مړ شي هغه خو ځي، یو نوی سفر آغاز کوي، دغه روح آرامه کیږي. بس هغه ته ووایئ چې الله دې مسافر کړه، په دې چې مسافر هره شیبه، هره لحظه په کورنۍ پسې، په فامیل پسې، په ګاونډیانو پسې، په دوستانو پسې، په خپل خواږه وطن پسې مري. نو وطن ډېر خوږ دی، الله دې افغانستان آباد لري. نو زه وایم چې که د تاسو د هر چا ګزاره کیږي په وطن کې او یوه لمړۍ ډوډۍ د عزت تاسو لاسته راوړی شي، هېڅکله سفر ته زړه مه ښه کوئ. دا د 30 کاله سو چې وږمه له وطنه ورکه ده، د کابل نه ورکه ده. که هغه وخت کې یو ماشوم پیدا سوي، هغه به 30 کلن وي، هغه به اوس 4-5 اولادونه لري. دا ډېر عمر ده چې ما تیر که. نو بس دا دعا کوم چې آباد اوسئ. دغه مې د دې لپاره وکړه چې ځینې دوستانو رانه تل پوښتنه کړې چې وږمې کله راځې، چې کله زه دا پوښتنه واورم زه شیبه په شیبه ژاړم. باور وکړئ د کومې ورځې نه چې نغمې دغه خپل نوې سندره وطن ته ثبت کړې ده، هر ورځ په جیم کې 10 وارې اورم او 10 وارې په کابل پسې ژاړم، په دې هیله چې د ما قسمت دی، د اسمان په لاس کې دی، د ما قسمت دی، خدای پاک د بچو مې د خاوند مې دی وطن کې وکړي چې خپل وطن کې په خوشحالۍ سره ساه واخلم، ژوند وکړم په خپلو خلکو کې او د خپل د خلکو د خوشحالۍ یا د هغو د فرهنګ او کلتور سره همرنګه واوسېږم، هماسې جامې واغوندم، هماسې د ژوند نه خوند واخلم. خوشحاله او ارامه اوسئ.